نو پونګي مو هج پونګي والي شروع کړی ملک دې په سر راخسته. روزانه چې انسان سحر کی د پرې هر جوړ باندې صدقه په دې انسان لازمي. اوس نن موږ سار روغ را پاسېدو په موږ دا لازمه ده چې د خپل د دې وجود دا 380 جوړونه الله روغ بیرته را پورته کړ زمونږه. دا یو بند ګوتم روغ، دا 60 دا مهرې روغې، د ملا مهرې روغې، دا څومره ډېرې دي شماره 360 بندونه دي په انسان کې، او الله ته بیا روغ را پاسولې په نوې ورځ کې. نو پونګي مو هج پونګي والي شروع کړی ملک دې په سر راخسته دی. نه ورته پلار وي نه ورته مور وي. د الله شکر ادا کا. شکر د الله نبی فرمای د هر اندام د هر جوړ صدقه ادا کا. ستا په هر جوړ باندې صدقه ده. شکر د الله. یا الله الحمدلله ستا ډیر شکر چې د امن او امان په حالت کې روغ جوړ سلامت دی را پورته کړم یا الله، او په صحت سره دی را پورته کړم. مال دی بیا یو چانس را کړلو. نن به بیا تا ته 5 منځونه ادا کوم، نن به بیا ز تا ته سجدي لګو، نن به بیا ز تا ته رکوع کو، نن به بیا ز یو صدقه د خپل وس مطابق وکم، نن به بیا ز تلاوت وکم، نن به اذکار وکم. زما د اخرت اکاونټ ته لګا نورا جمعواری بلاړ شي. یا الله چانس دی راکو. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. د رحمت اسباب چې د الله سبحانه و تعالی رحمت بندگانو ته په کوم کارونو او اسباب ملاويږي هغه ذکر کېده. باغې کې نن یو عظیم سبب باغې ان شاء الله د الله په توفیق خبره کوو. هغه د دوه مسلمانانو یا د دوه ډلو په مابین کې صلح کول، اصلاح کول، د دې لپاره چې د مسلمانانو په خپل مابین کې ورورولي او اتحاد او اتفاق خراب نشي. د دې وجه دا ده کله هم چې مسلمانان په خپل مینس کې اخته شي او په جګړو باندې شي، نو د دې د لاسه د دې وحدتم پاره شي، او بل د دې د اتفاقینا کفار هغه فائدہ اخلي او د دې رعب ختميږي، بزدلی پکې پیدا کیږي. د الله کتاب کې الله سبحانه و تعالی فرمایي واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. د الله اطاعت وکي، د الله سبحانه و تعالی اوامر ومنئ، او داغه د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت وکي. یعنی په احادیث مبارکه کې چې موږ تکم امرونه کړی د نیکو کارونو دا پوره کړي. او بیا الله رب العالمین فرمایي ولا تنازعوا، د یو بل سره اختلافات م پیدا کوئ. اوس اختلاف خو کله کله په یو مسله کې پیدا کیږي، د یو دو علماء په مابین
او دا دواړه مسلمانان دي د اختلاف رائے معنا دشمنی نه ده که یو انسان د اختلاف ادب او پیژني نو دا اختلاف د صحابه کرام رضی الله عنهم په مابین کې په بعضی مسایلو کې راغلي دي ورستو تابعین اتباع التابعین کې هم راغلي دي خدای په مابین کې د سی په عقیده کې اختلاف نه دی راغلی چې ګینه نعوذ بالله چرته یو پکې شرک باندې روان دی بل په توحید زمونږ د زمانہ کې خو ډیر اختلافات د دی وجنه هم دي چې ته یو مسلمان ته چې د عقیده د شرک د توبه تیو باسن هغه په خپل هغه شرک لک شي او په هغه باندې به الټه جنگ کوي او د مسلمانانو اتحاد تباہ کوي نو الټه خلق دا کم عالم چې ورته نصیحت کوي د ته مړو اختلاف دی جوړ کړی دا لکه اختلاف هغه جوړ کړی چې توحید نه جدا شوی دی اختلاف هغه سړی جوړی چې د قران او حدیث نه جدا شي نو دته هم نصیحت کوي چې لکه دا ګور اختلاف دی وکړل هو ته د قران او حدیث نه رانه نو زبرته دی ډلې ترانه نوزه قران او حدیث ترادن نشه د دینه مخالفت مکوا نصیحت ورته کیږي یو سړی د بدعات کې لګیا دی د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو د چوکاټ نه وته نو اختلاف هغه پیدا کړی دا کوم عالم چې رد کوي یا نصیحت ورته کوي دا اختلاف نه پیدا کوي دا خورا یو کوي چې لکه چوکاټ نه وته اراده نشه او دا نصیحت هر څوک کوي پلار زوی ته کوي د دنیا په اصول کې چې زوی کله چوکاټ نه بار کیږي پلار ورته غوسه کوي نو دی معنا دا چې دا پلار دشمنی کوي اختلاف جوړي نه پلار اتفاق جوړي بچي ګوره حدونه دي کراس کړه خپکیږي په دغه د قارم د دې والد صاحب دا غوسم د دې په بنا باندې نه چې دا زوی بدی شي یا وسره بغض دی یا اختلاف په کور کې جوړي بلکې مقصد یې دی چې دا زما زوی د کور نظام تباہ کوي یا د کاروبار د اصول مخالفتو کې هغه ته پته رچی مالی نظام او خپل کاروبار تباہ کوي نو بچی داسې مکو داسې کو رادن نشه اصول تر رادن نشه چوکاټ کې دن نشه یو سړی چې ډرایور سره په ګاډي کې ناشتي او غلط ډرایوینګ کوي نو موږ تاسو ورته نه وایو چې لکه سم ځه په خپل لاین باندې ځکه نه په خپل لاس باندې دا څنګه ډرایوینګ کوي ځانم غر کې پزان پوری تنګ یو دا سورلې ټولي تباہ کوي ردی معنا دا نه د دا کوم ورته نصیحت کوي دغه دشمنان دي د دې ډرایور او دا ډرایور به خبرې روز دشمنی رنگ ور کوي دا بر د بي وقفتو به چې دله د دشمنی رنگ ور کوي بلکې د دې شکریا دا کی چې لکه زی خپل غلطی ته متوجه کړم دا کله چې هغه علما چې قران او حدیث منهج باندې روان دي رد کوي په یو باطل عقیده یو باطل نظریه باندې په هغه عمل چې د قران او حدیث خلاف دی په هغه نظریه او طرز فکر چې د قران او حدیث خلاف وي نو دې معنا دا نه چې د علماء اختلاف جوړي بلکې دا وی مقصد دی دا چې اختلاف جوړ کړي دته و چې را دن نشه بار وتلې ګډ وډ رواني د قران او حدیث چوکاټ نه بار وتلې عقیده دی غلطه جوړه کړې ده هغه عقیده چې د قران خلاف ده هغه عقیده چې د احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم خلاف نو دا اختلاف د داسې کسر چې شرک کوي بدعت کوي دا خو فرض دی خامخا سره اختلاف کې د سره خو اتفاق معنا دا چې نعوذ بالله تر توحید نور پسې وته دا سوال نه پیدا کېږي ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې د یو حکم نه انکار وشو کوم حکم کوم حکم زکات بنو حنیفه قوم ویل منګه چا مختلف ډلې پکې چا ویل موږ زکات نه ورکو زکات نه انکار چا ویل زکات ورکو خو په خپل خوخه ورکو چې زمونږ چاته خوخه دغه به ورکو او چا پکې نورې خبرې کولې چا ویل زکات ورکو خلیفہ د وخت ته نه ورکو او چې کله اسلامی نظام قایمي خلیفہ د وخت قایمي به زکات هغه ورکول کی نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورته فرمایل چې په الله مې د قسمی چې په تور در سره فیصله وکم اوس دلته ابو بکر صدیق رضی الله عنه اختلاف کړی دی او په حق یې کړی دی ځکه چې دا کسان د چوکاټ نه وتل او قسم ورته وخوړو چې پر رب العالمین مې د قسمی چې پتا شو کې کوم کسانو د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې زکات ورکو او زما په دور کې هغه زکات چې تاسو په پای کې وخ ورکو او پاره کې په پړیو چې هغه پړې د انتصار کده سره جنگ کوم چې د الله د دین نه دومره مخالفت زنه برداشت کوم تاسو وګوره څوک چې چوکاټ نه وتی دي هغه ته امر کړی را دن نشي مبارکیږي د چوکاټ نه د شریعت حدود مکراس کوي نو دیو جن اوس دی وخت کې چې کوم علما هغه په دې باطل او عقاید او افکار او نظریات باندې رد کوي
مقصد دی چې دا کوم کسانو دا منهج د قران او حديث پرې خېده د کتاب او سنت دی چوکاټ نه وتلی دي او کلمه ویلې دا الله د منلو دعوه کوي قبله ته منځ مني او د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت مني قیامت مني نو دته خو تنبیه پکار د فقار او غصه باندې ورته خبره پکار ده چې لکه ته خدای سره منی نو به ولې چوکاټ نه وته نو کله کله چې د اهل حق علما رد کوي ناغه په دې بنا باندې کوي کنه دا سپوري او ستغي او دا تیزی خبره دا چالم خون نه ور کوي خدا د دین د پاره د دین د وجه نه دا غیرت زما محترم ورو او د دین عینات جوړول نه پکار او یو د مسلمانانو هغه اختلاف دی چې اصلي صد یو بل نه په معمولی خبره باندې خپه شوی یو معمولی خبره مینس کې راغلی د دوه مسلمانان دی یو بل نه جدا دي او خفه دي نو دا باقی مسلمانان به تماشا نه کوي چې موږ تماشا کوو چې مړه پرېږده چې بس یو کړه یو بل دی بس پوتره کی نه دا حرام کار دی بلکې دا باقی مسلمانان برازي او د دې دوه په مابین کې بس صلح کوي قران کریم کې الله رب العالمین دا خبره ذکر کړي کوم آیت چې ماستا سو مخ ولستو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په دې باندې موږ ته حکم کړی دی چې تاسو اصلاح د خپل ورونو په مابین کې وکړئ کوم مسلمانان چې دا غي په مابین کې اختلاف دی دا غي صلح وکړي او دوی یو بل سره نږدې کوي چې د مسلمانانو منځ کې دشمنیان خفګانونه اختلاف او افتراق دا ختم شي او دی متحد او متفق شي ذکر الله رب العالمین قران کریم کې فرمایي کما چې مولستو انما المؤمنون اخوه دا مؤمنان دا یو بل ورونه دي د کلمې رشته ده د عقیده د توحید رشته ده د دې خپل بینس کې ایمانی او اسلامي ورولې ده فاصلحوا بین اخویکم د خپل ورونو په مابین کې صلح وکړئ چې کله هغه په خبره باندې په جنگ دي یا په خفګان دي کله کله موږ تاسو ګورو په خاندان کې دوه کسان دی یو بل نه خپي کله کله موږ ګورو یو بل ته دومره وایي چې لکه زر سره بر سره غم خادینه کې دومره سپور استغي یو بل ته وایي چې په دروازه باندې درزم نه بزما دروازې باندې راځي کله پکې دومره خفګان ته خبره ورسیږي چې یو سړی دا وصیت وکي د خپل خور په باره کې د رور په باره کې وصیتونه تاسو یې اورئ چې ګور په کفن کې مې مرته مخ کار نه کوي او پرې نه دی د کور ته بچو ته تاسو نه خطرناک خبره دا باقاعده ګوره دا وصیتونه کیږي زموږ په پښتنو کې دا سره تعجب خبره تاسو ته نه کوم تاسو دې سره عادت یې دې خبرو سره چې دا بالکل زما دې کور ته ناراضي او په کفن کې به مې مرته مخ نه خای او خبره صحیح چې ته معلوماتو کې خبره به د سي معمولی د 2-3 روپو خبره د پیسو لاندې باندې د شراکت څخه خبره راغلی بل څه یو مسله راغلی د غم خادي په موقع کې د سدوانه تو تکرار وکي 2-3 خبرې دیو کې 2-3 غو کې بس په دی باندې تیز خبره دی حتی ورسي چې ور سره مړی ژوندې پرېږي د یو بل سره غم خادي د یو بل سره خبرې اترې دا پرېږدي زما محترم ورونو دا کار حرام دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین منع فرمایلی کله کله د دوه قومونو جنگ شي د دوه قبیلو جنگ زمونږ اکثر دی قبایلو طرف ته دوه قومونه ونخلي او یو بل باندې چې کوم دی مورچه بند ناس دی یو بل او د یو بل نه قتلونه کوي لګي او داسې ډېری دشمنان زموږ په دې خارونو خوشا کې مشته دي چې د یو بل نه هر طرف نه مړی کړي باقاعده او مسلمانان هغه تماشا کوي په کاردار چې خیر خوا کسان با اثر کسان د دې مینس تراشي باقي کې علماي باقي کې داسي مخاورز خلقي د قوم مشرانی او هغه مینس تراشي او د دوانو په مابین کې او داسي کردار ادا کوي چې صلح وکړي د دوانو په مابین کې قران منتبدی باندې امر کړی الله رب العالمین فرمای فاصلحوا بین اخویکم د دې ورونو په مابین کې اصلاح وکړي صلح وکړي جوړ جاړی پکې وکړي او بیا الله رب العالمین فرمای واتقوا الله لعلکم ترحمون دا الله نه ویریږي د لپاره چې تاسو باندې رحم وکړي شي په دې نه د معلومیږي د الله رحم پر سر راځي څوک چې د دوو مسلمانانو په مابین کې صلح کوي په دې انسان الله رب العالمین رحم کوي ځکه دا ته چې په د دوو کسانو صلح کې دا ستا په زړه کې رحم دی پاغوي باندې نو ته چې کله د الله په بندگانو رحم وکړي رب العالمین په تا رحم کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی هغه الله چې رحم والا دی هغه الله رحم کوي په هغه بندگانو چې د الله په بندگانو رحم کوي کم بندگان چې هغه رحم دل دي په زړه کې رحم دی ترس دی
د دوه مسلمانانو خفګان، د دوه مسلمانانو اختلاف، د زړه بداوی دا نه برداشت کوي، بلکې غواړي چې مسلمانان د یو بل ورونه شي او اتحاد او اتفاق راشي او دې کې ښه کردار ادا کوي. دا رحم والا بندگان دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې کسانو باندې الراحمون يرحمهم الرحمن، هغه خلق چې رحم او ترس والا دي، رحمان ذات په دوی باندې رحم کوي، رحمان ذات په خپل رحم کوي په دوی باندې. دغه رنګه د دې د پاره کې یو مجلس کیږي، مشوره کیږي، الکه کینو مشوره کو. څه د پاره مشوره کو؟ ملګری راغون شي الکه د دې دوه کسانو مینس کې صلح کو، د دې دوه قومونو مینس کې صلح کو. دا مجلس دا د خیر مجلس دی. قران کریم کې الله سبحانه و تعالی فرمایي په سورۃ النساء کې آیت نمبر د 128 الله رب العالمین فرمایي والصلح خیر. صلح د دوه کسانو مینس کې روغ او جوړه کول دا د خیر کار دی. کم کسان چې د لپاره خبرې اترې کوي چې دوه کس روغ کې دا د خیر والا خلق دی. د مجلس کې چې ناس دي دا د خیر مجلس دی. او بل ځکه الله رب العالمین فرمایي دی سورۃ النساء 114 آیت کې الله فرمایي 114 نمبر کې لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. الله رب العالمین فرمایي نشته د خیر په ډیرو مجلسونو د خلکو کې. زموږ تاسو اکثر مجلسونو کې ګور ډیر خیر صحیح نه ولی پردې خبرې، پردې سپکی، غیبتونه، بهتانونه، او کله یو پسې لګي او کله بل پسې لګي، او کله دنیا د انګا او د بنګا خبرې. نو الله رب العالمین فرمایي دا انسانان چې کینې د دې په مجلسونو کې ډیر خیر نه، لا خیر فی کثیر من نجواهم، نشته د پډیرو جرګو د دې خلکو کې څه خیر چې دا خلک کینی او څه خیر پکې، مگر درې کارونه چې په کوم مجلس کې کیږي دې کې خیر ده. الله رب العالمین استثناء د دې درې کسانو فرمایلی الا من امر بصدقه، مگر هغه مجلس والا چې دې د پاره راټول شي کینی چې لکه راځي یو صدقه کو، زم لګي پیسې واچوم، تاسو مرا واچو، یو فلانی ځکه یو غریب دی، کونډرنده دی، یتیمانان دي، الکه فلانی ځکه چې کوم دی واټر پمپ لګول غواړي زما وس نه کیږي، الکه یو 10,000 بزکم او 10,000 تاسو را واچوي، 1,00,000 روپۍ خرچه ده یار، 10 مرګري 10,000 روپۍ واچوي، دومره خرچه نشوه او انسانانو له بغټه فایده ور فلانی کلی کې دوبو کمې ده. د صدقې دا صدقې جاریه ده. یا فلانی ځکه یو انسان بیمار دی د علاج وسی نه کیږي، الکه غټ اپریشن دی او لوی خرچه ده، او یا میاش په میاش دومره ډیر دوايان او انجکشن هغه ته لګيږي، بعض د کینسر بیمارو کې ډیر غټه خرچې کیږي. راځي چې صدقه پیو، یو ځکه د مسجد د مدرسې کار دی صدقه جاریه راځي چو. نو الله رب العالمین فرمای الا من امر بصدقه، مگر هغه څوک چې هغه امر کوي په صدقه باندې. معنا دا د داسې مجلس کې ناس دي چې پاغي کې دی یو بل تر صدقې حکم کوي، د خیر کار کې خپل مال لګول دي د پاره ناس، دا مجلس ته خیر. دویم او معروف، یا د یو نیک کار په باره کې مشوره کوي. نیک کار ملګری راجم شي، الکه یو ټیم مقررو فلانی مولوی صاحب توایو چې موږ ته دې ټیم کې د قران ترجمه کاوه، قران درس کاوه، الکه یو مشوره کو راځي، بل یو د خیر کار دی د غي باره کې مشوره. د خیر کارونه وسلګ نه خډیر، د خیر د کار په باره کې یو مشوره، معروف د نیکی کار په باره کې یو مشوره. هلکه دی علاقه کې غلط کارونه کیږي، راځي چې موږ او تاسو داسې یو پروګرام جوړ کړو چې دا د غلطو کارونو مخه ونیسو. دا آینده نسل هم تبا کیږي لګیا دی، دا آینده نسل غر کیږي. د معروف د پاره دی راغون شي او مشوره کوي چې د معاشرې نه موږ دا ګندګین او برایان لري کو او موږ په دې کې معروفات او نیک کارونه عام. اوس که زم غلی شم او تم غلی شو ټول خلک غلی شي، معاشره تبا ده کړ. آیس پکې خرسيږي، پودر پکې خرسيږي، چرسونه پکې خرسيږي، کریمینل خلک ورس په ورځ زیاتېږي، د مخې نیولې څوک نشته. اول خدای دې موري د حکومت ده او په خبري بلکې ډېر کرته ور سره شریک دي. دا غټ غټ چې کوم دا شرمخان دي، شرمخان سره پکې شریکي. دا شرمخان خو په پته نه لګي الله د جهنم کمی کندې ته ورځي. ذکر دوی د لاسه د معاشرت تباہ او برباد شو، دا نسل تباہ او برباد شو، دا ملک تباہ او برباد شو، دا معاشرت تباہی طرف روانه. دا خدای الله په غټ عذاب اخته دي. خود قوم مشران د علاقې مخوريس خلق تحقیق یو ذمہ داری جوړیږي کنه،
چې داسې شرمخان در باندې مسلط دي سلک د شرم خبرې خو ته دوه درې وکړه ورله ورشه دا کار به څوک بندوي دا جرمونه به څوک بندوي د دې مخه به څوک نیسي د معروف دپاره یو مشوره کول د نیکۍ دپاره یو مشوره کول د خیر د کار دپاره یو مشوره کول دا مجلس دا د خیر مجلس دریم او اصلاح بین الناس یا د خلکو مابین کې د اصلاح او د صلح دپاره مشوره کول هلکه ملګري راغونډ شي راځئ هلکه زموږ په دې کورنۍ کې دا فلانې او فلانې د یو بل نه خفه دي یار ته وګوره فلانې مړی هم پکې راغو هغه فلانې واده هم پکې تېر شو یو بل ته جواب ونه کړلو راځئ چې دا ملګري روغ صلح وکړو د دوی په مابین کې نو دا د خیر مجلس دی چې د دوو مسلمانانو په مابین کې د صلح او د اصلاح راوستو کوشش کوي دې ته ویل کېږي د خیر مجلس او دا به د څه دپاره کوي ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما دې کې الله رب العالمین په دې اخري جمله کې فضیلت بیانوي د دې مجلس او اشاره اخلاص ته کوي چې ګوره نیت سم کا نمبر جوړول چې خلک دې صفاتو کې چې پلانې جسه و پلانې سے پډر خسړې دي وګوره دا مولوی سے ډېر خسړې دی او دا جسه و دا ناظم سے ګوره صلح کوي چې خلک دې صفاتونه کې نه ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله دا کارونه به صرف د الله د رضا لپاره نه دي ستاړو څوک صفت وکي نه دي زما ستاړو څوک نوم واخلي نه دي زما استاد لپاره څوک دا و چې ډیره شکریا لکه یو څو خبرې دی وکړي ډیره ښه او دا صلح دی نه د دې تمام تمکو صرف ابتغاء مرضات الله د الله رضا لټول او د الله د رضا طلب الله رب العالمین فرمایي چې زما د رضا د پاره دا کار وکړ دا کارونه فسوف نؤتيه اجرا عظيما زرد من ورکو دي انسانانو ته لوی اجر یو سړی زما صفاتو کې دي کې څه اجر شته ما پر کې دې شولټه ز تکبر کې راشم غرق می کی بعض وخت د انسان صفت سړی غرق کوي په تکبر کې راوي ځکه نبی رسول الله فرمایي د چا مخامخ صفت مکوي مگر دا هغه سړی کولای شي چې پاغه کې تا ته پتر چې تکبر ناراضي لکه نبی رسول الله په مجلس کې کله کله د بعض صحابو صفاتونه کړی دي او نبی رسول الله ته پته و چې د ازما ملګری په دې صفته نه خرابېږي نور مخامخ د مرګري دغه مکوا کې دې شي دغه په ځل کې غټ تکبر راشي غرق بشي یو لوی به په دې نفس کې را پیدا شي عجب به کې پیدا شي خود پسندي بل مرض به کې را پیدا شي نو دی وجنا صرف او صرف د الله د رضا لپاره چې دا کارونه وکړه الله فرمایي زور لا اجر عظیم ورکوم لوی ذات دی او چې لوی ذات وي چې زه لوی اجر ورکوم نو د دې موږ تاسو وړو سوچ نشو کولای نه اندازه لګولای شو چې لوی الله وي زه لوی اجر ورکوم دا به څومره لوی اجر دا زمونږ په کلکولیټرو کې ناراضي دا زمونږ په حساب کتاب کې ناراضي زما محترم ورونو او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی حدیث کې راځي دا الله نبی فرمایل کل سلامه من الناس علیه صدقه روزانه چې انسان سحر کې د پرې هر جوړ باندې صدقه په دې انسان لازمي اوس نن موږ سار روغ را پاسېدو په موږ دا لازمه ده چې د خپل د دې وجود دا 380 جوړونه الله روغ بیرته را پورته کړ زمونږه دا یو بند ګوتم روغ دا 60 دا مهري روغ د ملا مهري روغ دا څومره ډېری دي شماره 360 بندونه دي په انسان کې او الله ته بیا روغ را پاسولې په نوې ورځ کې نو پونګي مو هج پونګي والي شروع کړی ملک دې په سر راخسته چې پونګي وی لګي او ملک دې په سر راخسته دي نه ورته پلار وي او نه ورته مور وي د الله شکر ادا کا شکر د الله نبی فرمای د هر اندام د هر جوړ صدقه ادا کا ستا په هر جوړ باندې صدقه ده شکر د الله یا الله الحمدلله ستا ډیر شکر چې د امن او امان په حالت کې روغ جوړ سلامت دی راپورته کړم یا الله او په صحت سره دی راپورته کړم مال دی بیا یو چانس را کړلو نن به بیا تا ته ز پنځه منځونه ادا کوم نن به بیا ز تا ته سجدي لګو نن به بیا ز تا ته رکوع کو نن به بیا ز یو صدقه د خپل وس مطابق وکم نن به بیا ز تلاوت وکم نن به اذکار وکم زما د آخرت اکاونټ ته لګ نورا جمعواری بلاړ شي یا الله چانس تیرا کو د الله نبی فرمای یو غریب سړی د پاره خدا ګرانه ده چې صدقه صرف د مال ور کوي نو د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وای یاد ساتي هر ورځ چې د انور په کراخیږي په انسان باندې د هر جوړ په بدل کې صدقه ده نو ولی په کې دا ذکر کړ نور حدیث کې نورم ذکر وای تعدل بین اثنين
تعدل بین الاثنين صدقه، چې ته د دوه کسانو په مابین کې عدل او انصاف وکي، یعنی د هغې منځ کې روغ او صلح وکي، دا صدقه ده. ګوره دې ته صدقه ویله، د دوه ملګرو په مابین کې صلح کول، د روغې جوړې خبرې کول. او دغه رنګ وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقه. یا ته داسې کار وکي چې یو کس دی او هغه سورلی ته خیږي، دا سورلی ته ختل ورته ګران دي، او تو سره تعاون وکي، لاس نه ونیسي، لږ زور سره وکي، لکه دا بای سړی ضعیفي، بیماری، بوډای، کمزوری، ماشوم دی، نشي خته یو ځای. هغه زمانه کې وخانه وسونه دې زمانه کې ګاډي دی، یو سړی ګاډي ته نشي خته، ته ور سره ولاړې په اډه کې یا یو ځای کې، ته پته چې بوډا بابا دی، ضعیف دی، کمزوری دی، نو دا الله دپاره لاس نه ونیسه ویې خېجوه، تعاون سره وکړه، دا صدقه ده. او بیا د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یا د دې سړي سره سامان دی، کله کله یو سړی سفر کوي، ستاسو خیل غوټه وسره او هغه دې دوه سورلی ته خېجوي، خو نشي خېجولی، دا غوټه، دا بورۍ، دا درنه ده. د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي او ترفع له عليها متاعه صدقه، یا د سره دا سامان اوچت کا، لږ زور سره وکړه، لږ لاس سره واچوه چې دا سامان سره اوچت کی، په دې موږ نه سم نځي. خو الله سبحانه وتعالی دا زمونږ دا عمل زمونږ په عمل نامه کې صدقه ولیکي، دا هم صدقه ده. یو سړي سره د خیر ښېګړې کار وکړه، یو مشکل کې دی ورسره لاس واړو، دا صدقه ده. والکلمة الطیبة صدقه، او ښایسته خبره کول چاته، یو ښه خبره چاته کول، دا هم صدقه ده. د انسان د فایدې دپاره هغه یو ښه مشوره ورکړه، یو ښایسته خبره وکړه، یو دعوت ورله ورکړه، مونځ ټیم دی راځه لکه مانځه ځو، داسې یو هلکه درس ټیم دی راځه چې درس ته لاړ شو، هلکه جمعې ورځ راځه چې خطبې له وختي لاړ شو، یا 10 منټه مخکې تللی او یا وروستو چې وروستو لاړ شو ملایکو رجسټرو کې به هم نوم رانشي. په 10 منټه مخکې ولې نه راځي؟ ځکه چې خطیب خطبه شروع کړي نو په دې دروازه کې ملایک رجسټرې بند دي کړي. د الله نبی فرمایي څوک چې خطبې نه مخکې راځي د هغې نومونه ملایک رجسټر ته خېجي، خاص رجسټرې دي. وروستو چې راځي بس صرف دومره ولیکلی چې جمعې مونځ یې وکړلو. خو هغه خصوصي کسان چې 5 کټګریز کې دي، 5 درجاتو کې چې راځي د جمعې په ورځ، هغه خلک دی چې خطبې نه مخکې راشي، اول، دویم، دریم، څلورم، پنځم، 5 ساعتونه دي مختصر چې په دغه کې را دم نشو د ملایکو رجسټر ته دی نوم وختو. نو بیا چې کله وسنګ خطیب راشي خطبه شروع شي ملائک رجسټر بندي کی. نو چاته یو خبره وکړه چې راځه لکه جمعې موږ له وختي لاړ شو، چې لیټ شو نو مخکې واسي مونږ خو کوو کنه چې کوی راځي او صد خیر خبره مو وورو. دام د الله نبی فرمایي او صدقه ده، هر د خیر خبره کول، بهتره خبره کول، د دین دعوت یا د یو انسان لپاره دینی یا دنیوي د فائدې او خبره کول، دا صدقه ده. وكل خطوه تمشيها الى الصلاه صدقه، او هر هغه قدم چې ته د مزد لپاره اوچته دا صدقه ده. دا یو قدم چې ته د کور نه روان شي، د دکان نه روان شي، د دفتر نه روان شي په دې نیت باندې چې زه مسجد ته ځم، دا یو قدم دا صدقه ده. الله اکبر. په دې باندې صدقه لیکل کی. او دا څنګه الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وتميت الاذى عن الطريق صدقه، او چې ته په لار د ضرر یو سیس پروت دی او هغه د ضرر سیس د لارې نه لري کې، دا هم صدقه ده. بل حدیث کې راځي سبحان الله صدقه ده، الحمدلله صدقه ده، الله اکبر صدقه ده، لا اله الا الله ویل صدقه ده، امر بالمعروف صدقه ده، نهي عن المنکر ده صدقه ده. او که سړی دا غواړي چې په یو ځل د 360 صدقې کول غواړم، د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د ضحا د چاش په ټیم کې د 2 رکعاته منځ وکړي. 2 رکعاته منځ کې ټول بدن استعمال شي کنه، ټول بدن استعمال شي، جوړونه د 360 جوړونو صدقه دی ادا کړ په دې 2 رکعاته نفل باندې. ځکه فرض موږ الحمدلله موږ سم کو، الله دې توفیق راکړي چې نفل مو. ځکه څنګه چې موږ د دنیا د پر خپل اکاونټ سیوا کوو، لکه کاروبار دی، څنګه به زما ګاګ سیوا شي، څنګه به مې دا روزګار سیوا شي، څنګه به دا پیسې سیوا شي، هغه شی سیوا کوو چې سبا ته روان یو ځان نم ګونګټان جوړ کړی دي، ګونګټ غونډارې جوړي حرس یې ډېري، دومره غټ غونډارې جوړ کړي چې کله دغه سوړي ته روان کړي نو دی په خپله ننوځي، غونډارې ته ننوځي لوی وي. نو موږ حلال او حرام نه ګورو، خو بس دومره لوی بوجونه هم جوړ کړي دي چې قبر ته خو راسره نه ځي که نه، غونډارې دلته پاتې شي، د ګونګټانو پیښې کو لګیا او موږ به د قبر وروټم دي. نو بس اوس شی پاتې شو، که اوس پستا بچي لوفرانې لوفري به پې کوي، لوفران له دې ګټلې ده بس. او که ښه خلک خو به ښه کارونه به وکړي،
او دغه هغه مالو چې دی به د پاره به کله مونږ پرې خو دو کله به جمع پرې خو دا او کله به یو د خیر کار پرې خو دو کله به بل د خیر کار پرې خو نه دی تلاوت معلومه نه دی ذکر معلومه نه دی بندگی معلومه شپه ورځ په ځان یو کړه و دغه تلاړ خبره ختمه غرض دار زما محترم ورونو د الله نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ته ترغیب راکړي چې تاسو د خیر کارونه وکړئ د خیر هر کار چې کوم دی دا صدقه ده خاص کر زما محترم ورونو منځ کول دا سبب د اطمینان دی د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وې دا منځ چې کوم دی په دې کې وجعلت قرة عیني فی الصلاة په دې منځ کې زما د سترګو یخواله کې خو دې شوی په دې زما سترګې یخیږي زړه ته راحت ملاويږي د سترګو یخواله کنایه ده د زړه د خوشحالۍ او د راحت نه زمون په موږ باندې موږ راحت نه ملاويږي معلومیږي دا چې مونږ سم نه دی کړل په معنی نه پويګو په صحیح آداب وي نه کو خوشو پکې نشته دي اسی ځان خلاصو خانه پوری کو سړی په صحیح طریقه باندې مونږ کی قسم په الله دې یو مونږ د وجه نه د انسان ټول ژوندۍ کې انقلاب راځي ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر دا الله کتاب فرمایي دا الله د قران اعلان دی بشک دا منځ چې کوم دی دا انسان منکې د فحشا او د بی حیا کارونو نه اول منکر او د منکرات او د ګناهونو نه چې په صحیح طریقه باندې منځي ته دا داسې وګڼې لکه رب العالمین سره ما ملاقات وکړلو ته چې د چا سره په دنیا کې ملاقات وکړي چې واپس راځي داغه د خبرو داغه د مجلس اثراتي پتا باندې څنګه مونږ 15 وخت د الله سره ملاقات کوو او په مونږ اثرات نشته معلومه ده شو چې ملاقات هم صحیح نه ده په آداب باندې نه ده ځان خلاصول خانه پوری خپکیګو بنا والله که زمونږ د رب العالمین سره دا 15 وخت ملاقات خيسته شلو والله چې زمونږ ټول جن دې کې بناشنا برکات ناشنا اطمینان ناشنا راحتونه به مونږ ګورو او روزانه به یو ګناه پرېږدو او د ګناه رم کرکه پیدا کیږي دا زړه به پاکیږي ورو لکه شیشه چې سخاشي خړ شي او ورو صفاکه او بالکل خيسته شي مزیدار شي دا چې دا زړه خړېږي کنه زړه باندې ګرد لګيږي د ګناونو د لاس چې څومره انسان د الله طاعت بندگی کوي دومره د دې صفائی راځي زما محترم ورو غرض مې دا دی د دوه مسلمانانو په مابین کې صلح کول دا سبب دی د الله د رحمت نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبر شو د خپل ملګرو په باره کې د قباء مسجد سره خواته اوسېده بنو عمرو بن عوف یو قبیله د قباء مسجد خواته دې ځکه هغه اوسېده غټه نبی صلی الله علیه وسلم خبر شو چې هغه یو بل سره جنگ کړی دی خفغان دی او بل حدیث د بخاری کې راځي چې تر دې پورې چې یو بل په کانو باندې شتي ځکه دوه مسلمانان کله وران شي یو بل په کمرولي دوه مسلمانان خو انسانان دي بس شیطانی وسوسه ورته راشي په جګړه شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې خبر راغو صحابه کرام ته فرمایي اذهبوا بنا نصلح بينهم راضي لكم الګرو چې لاړ شو د خپل ورونو مینځ کې صلح وو دا د نبی صلی الله علیه وسلم د الله نبی صلی الله علیه وسلم وګد بل حدیث کې راځي چې کله دې صلح د پارتلو د بنو عمرو بن عوف دا صلح کوله بلال ته سوال جواب پرې خو بلال زروانه ما دغه صلح له ورزم د مرګور مینس کې خفغان راغلي دي کزه لیټ شوم او د مونږ ټیم شو نو تبا اذان وکي او کزه د جن ټیم پور راونه رسیدم او ملګری مسجد کې جمع شو نو ابوبکر ته حکم وکي چې مانځتا مخکش الله تصمر لوی شان دی او لوی مقام دی د چا د سیدنا ابوبکر الصدیق رضی الله تعالی عنه دا د الله نبی صلی الله علیه وسلم دی وخت بالکل خروق جوړ دی یو هغه وخت کې به مخکې کو نبی علیہ السلام ابوبکر صدیق چې نبی علیہ السلام په مرض الوفات کې پروت کور نه شراوته خو مبارک کار نه کو ټول منځونه چا تاسو پارلیو مروا ابا بکر فليصلي بالناس امرو کوي حکم کوي ابوبکر ته زماره طرفنا چې زما په خلکو له جمع ورکوا ابوبکر صدیق رضی الله عنه داسې واجب انسان د الله نبی صلی الله علیه وسلم څومره ډیر صحابه دي خو صرف هغه نظر د کرم او د دې فضیلت هغه نظر او د دې مقام او مرتبه نظر یې صرف ابوبکر صدیق لګي چې دا دې قابل دی چې د مخکې شي زما په ځای باندې او دغه ته دی ودرېږي او خلکو ته جماعت ورکړي نو چې کله د الله نبی صلی الله علیه وسلم صلح تلاړو ته خبرې لګي وګدې شو کله کله د صلح چې د مرګورو مینس کې کینو قصې پکې لګډې شي ګیلې یو طرف نم ګیلې یو بل طرف نم پکې ګیلې یو بس خبر لګ زر نه ختمي او خاص کر به چې زموږ د پښتنو جرګې نو واه واه دینو کړه زموږ په سر درد الرجی کیږي خکارم دی د خیر کار دی خدا د چې
ار یو وای چې نه دا زما خبر به 100% منل کېږي لکه په جرګو کې په صلح کې د سینې کېږي رستو ورته حدیث ویما دا یو بم لګو وګخ کته کوي دا بل بم لګ انانیت به خپل ختمه کنه لکه په ملګری ته وګخ کته کې څه خبرونه به ته تیریږي څه خبرونه به بل ملګری تیریږي بیا به کار کېږي دا څه خو نه کېږي صلح چې 100% وستا منل کېږي او 100% به دا بل منل کېږي بیا جګړه پسه ده لګیا اوسې بیا دوانه نه زما محترم ورونو په دې کې گزاره پکار ده یو بل توګخ کا تکول پکار دي ورورولي مینا محبت په دې طریقه باندې قائم دي اتحاد او اتفاق په دې طریقه باندې راځي نو نبی صلی الله علیه وسلم لیټ شو بلال رضی الله عنه ابو بکر صدیق ته وایي چې ماته نبی صلی الله علیه وسلم دا جواب پرې الا شابه مخکشه نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه جمع ته مخکشه او دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه عادت دا کله به چې دې په مونږ باندې ودرېد نو دا به بيخي د سیو تابل ک لرګي ولاړ دی لکه لرګي نه ولاړ خو زیاده به بيخي ډېر په توجه ډېر په خوشو باندې به ولاړ او بل به په مونږ کې د سي اخو دی خو نه قتل دا خبره نه ده بالکل ماته سي خپل مونږ او خپل مخې ته متوجه ډېر په ادب به ولاړ په دې مونږ دوران کې نبی صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو مونږ دوران کې نبی علیہ السلام راوړو نو چې نبی صلی الله علیه وسلم راغو د هغه شاته سپنا رو دو مرګي په قلار قلار خوا کوي دی ولني سپته ځان نو ورسه دینه دا مسله معلومیږي چې امام د پاره د اجازه شته بل چا د پاره نه امام د پاره کدی بل فرض بل څوک جمع ته مخکې شوی اب جمع ورکی ځکه امام اجازه چې چاله ورکی دا جمع صحیح ده خو چې کله دې لیټ راغی نو دته اجازه شته کده مرګرو سپونه کراس کیو دی ول سپتم ځان نو ورسه نو خیر که شاته ودرې خیر شاته ودرې خو کدی دا کاروم کې نو څوک دې په بد نه وای ځکه امام د پر خپل او فضیلت دی اول صف ته راشي نبی صلی الله علیه وسلم په قلار راتلو دی اول صف ته ځان لا ورسه نو دې کې چې ملګرو کته چې دا کوم صفونو کې تیرې خو خیال راغو چې نبی علیہ السلام را ورسه نو هغه په دې مونږ کې لاسونه پر قول شروع لاسونه پر شروع شول ابو بکر صدیق رضی الله عنه عادت او چرته خو دې خو نه کته په دې مونږ کې حیران شو دا څه چل کېږي لګیا وکانه لا يلتفت في الصلاه د ابو بکر صدیق طریقه بداو په منځ کې به التفات نه کوه خو دې خو به نه کته خو چې کله دا تشفیق را ډیر شو دا لاس پر قول د مرګرو ډیر شو مناغه متوجي کوي چې نبی علیہ السلام را ورسېد تر ارستو چې نبی علیہ السلام مخکې مقصد یې داو نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دې منځ کې د څه وکړه دا چې دا څه وکړه د مجبور نبی صلی الله علیه وسلم را رسېدل نو فرجع القهقرا ابو بکر صدیق په شاشه را روان شو قهقرا دی ته وای چې مخ ناړې د مخامخ زینو په شاشه په پوندو را روان شو نبی صلی الله علیه وسلم د بده موږ کې اشاره چې ودرېګا لکم ته جمع ورکا ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د اوچته مرتبه او د اکرام د وجنه را رستو شو شاته صفته نبی صلی الله علیه وسلم را مخ کې جماعت جو شو منز رستو د الله نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو ته مسله بیان کړه اے زما ملګرو یو خبره یاد وساتئ کله چې تاسو ته په منځ کې خبره راشي نو په دې کې د نارینه او د پاره لاس پر قول ناروا دي دا کار مکوئ دی وخت پورې نه پوي د مرګري دی حکم نه خبر تاسو په تصفیق نه کوئ انما التصفیق للنساء لاس پر قول د زنانو د پاره دي مثلا جمع ولاړه ده او زنانو ته پته ولګي چې په منځ کې امام خطا شي اسماعیل پر لاس پر قول دا شریعت حکم دی لاس په توټه په یو توجه ورکول او کله چې نارینه ولاړې سبحان الله وای ستاسو لپاره تسبیح ویل دي نارینه په کار ده چې کله څه خبر راشي په مونږ کې او امام هغه خپل خبرې ته متوجه کوي نو دوی وي سبحان الله چې سبحان الله په زور وای نو امام ته پته ولګي څه خبره ده او بیا دا غینه بعد ابو بکر صدیق ته ویل هغه ته متوجه شو چې ابو بکر سوجه وتعالى چې تر ارستو شو د مانځنه سوجه تا ته ما جواب پرې خو ما اجازه درکړو چې ته مخکې ودرېږي او بیا چې زما دراتلو نه خبر شو راوستو شو دا ول الله اکبر د ابو بکر صدیق رضی الله عنه دی احترام ته وګوره د نبی صلی الله علیه وسلم هغه ورته وی ما ينبغي لابن ابي قحافه د ابو قحافه د بچی د پاره دا خایګی نه ابو قحافه پلارو د ابو بکر صدیق رضی د ابو قحافه د زوی د پاره دا خایګی نه چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم دی موجودی او د دې مخ کې شو خلکو ته دی جمع ورکی زما جرأت نه کېده د الله خو نبی صلی الله علیه وسلم ذکر زرا رستو شو غرض می دا په دی واقع بیانولو کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم
هغه باندې منځم تاخير شوه دی او مرګري ته وای کچرته په منځ په ما لیټ شي بل فرض کا الته به ز منځ وکما نو بل ملګری مخکې کوي خو زما صلح د پاره چې د دوه ملګرو مینس کې سو کما صلح وک او به چې دا غزنه فارغ شوه به خپل مسجد ته منځ را رسولې خو د نبی صلی الله علیه وسلم د ملګرو په مابین کې د خیر خواهی او مینا محبت او اتفاق دي ته وګور د الله نبی صلی الله علیه وسلم کور کې تشریف فرما ده د نبی صلی الله علیه وسلم چې تاسو دی الله پاک کم چې تل دي بار بار الله بوز او کم چې نه الله دې ټول مجلس ولا بوزي سره د بچو عمرو له وهجن له چې مسجد نبوي ته لاړ شي ان شاء الله تبارک ته خپل وګوري چې کله قبله ته مخ کې مدینه کې قبله دی طرف ته ده مدینه کې قبله دغه دیوال طرف ته ده ځکه چې الته مدینه په داسې ځای کې واقع ده چې کعبه ته خوا د مکه جنوب طرف ته ده هغه دیوال ته مخ کې موږ نو کعبه دی خو نه موږ بس مغرب طرف ته مخ کو او چې کوم ملکونه د کعبې نه اخوا پراتی دي خو مخ کوي ټول دنیا ته ګر چا پیر ودري ځکه الله امر کړ قران چې کوم ځای کې تاسو یې فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام چې تاسو په هر ځای کې په دنیا کې وحيث ما کنتم چې کوم ځای کې تاسو وي تاسو بچرته مخ کوي مسجد حرام ته کعبه طرف ته بمونځ کوي نو نبی صلی الله علیه وسلم دې طرف ته وجره مبارک وا دې قبله نه دې ګس طرف نو چې کله بدا منستمر وتر دغه طرف نه د عائشه رضی الله عنها کمره ټول نه نږدې و پرده به اوچته شو بدل نه کمره و نبی صلی الله علیه وسلم د هغه ځای نه راغو مسجد کې دوه ملګری لګیا دي یو بل سره بحث کوي په دې بحث کې د دې دوه ملګرو خبرې اوچته شوې اوازونه اوچت شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کورنا مسجد ته تشریف راوړو چې دا څوک دي چې په دې جمعات کې دومره تیزی خبرې کوي او مسجد کې تیزی خبرې ناروا دي سیوا د خطبه او سیوا د اذان او سیوا د اقامت نه خطبه او اوچت आवाज کې نبی علیہ السلام با د आवाज اوچت شو شهادت ګوته به خوځوله او داسې جذباتي خطبه وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوله کانه منذر جيش گویا کې په موږ یو لخر را روان دی او حمله کوي دا غینه موږ یری چې لکه ګرزان تیار کوي لخر را روان دی داسې انداز کې به خطبه کوله او بل اذان کې به आवाज اوچته او اقامت کې به आवाज اوچته او چې کله امامت ورکه आवाज به اوچته باقی عام خبرې چې موږ تاسو یو بل سره کوو نو دا د مسجد آداب دي چې په قلار قلار خبرې وکړي شور بره کې په مسجد نو نبی صلی الله علیه وسلم راخاره شي دا څه چللې چې د مرګرو په مابین کې دا خبرې دي تیزه چې وې کته دوه صحابه دي دوانه بهترین مرګري دي یو کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه او ذم هغه دی عبد الله ابن ابي حضرت رضی الله تعالی عنه انسانان دي خپل مینس کې معاملات راځي د کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه قرض دی په عبد الله ابن ابي حضرت باندې قرض لیټ شو بعض وخت مرګره نیک سره خو بس پیسې وسره نه گزاره مو سره کې قران کې الله فرمایي فنظره الى ميسره یو مسلمان دی او ستا په قرض دی دله مهلت ورکه تر داغه د اسانۍ پوری پیسې ورسره نشته ته خپته د کاروبار خراب دی لاسې تنگ دی او تی بي عزت کې او بعض خلک خودونه سپکی چې دروازې ته ولراشي او نور غلط الفاظ وته چې دا خرڅ کا او دا خرڅ کا خو مال پیسې راکا دا سپک انسان کار یو خدای چې سړی سره پیسې شته نه ورکې دا ظالم دی د الله نبی فرمایي مطل الغنی ظلم چې سړی خ غنی دی او مالدار دی او پر دې قرض دی په نه ورکې دا ظالم دی تاسو سره پیسې شته نه ورکې به خو ظلم کې بیٹار مټول مکوا بس ټیم ول ورکو پیسې ورل ورکا لګي ورکا نیمه ورکا خیر دی پیسې ول ورکا وا حق منا او د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی دی او دا وس نه کیږي او دې کس ته پته ده چې چا په قرض دی چې سړی وس نه کیږي او دې ورله مهلت ورکی د قیامت په ورځ چې کوم کسانو ته د عرش سورې ملاویږي یو به کې دا کسي الله چې چا په چا قرض دی او دې تلک صبر کوي تنګي نه بیزتی ورله نه کوي مطالبه کوي ځکه د حق دی دا به وي ورته چې لکه پیسې کوي راي کراله دا خو جایز ده دا خو دا حق دی که په سختۍ مو ته نه خپکیږي ځکه دا حق دی خو چې کله هغه ته پته د مهلت ورکی نو د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د الله رب العالمین د عرش سورې ورکړي نو عبد الله ابن ابي حضرت رضی الله عنه مالی لحاظ سره لږ کمزور دا چې کومې پیسې په د کعب بن مالک رضی الله عنه دي دا سره پوره نشته هغه ته غواړي او دی ویل ک نشته دی او دا چلو شو دا بس هغه سره ګرم شو مرګري کله ګرم شو خواږه مرګري خو بس دا مال د سي عجیب شی دی بعضی سيزونه مې سره خپش یو بل په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم راووت مالک یا کعب ولی کعب څه چل تمره په قار لګي دي مرګري وې جزما په پیسې دي قرض مې دی په خپل قرض او خپل حق غواړم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وې
کعب ته خو پیژنې کنه عبد الله ابن ابي حضرت غریب خدای دا خو منی کنه یو چې منم غریب دی بے وسه خدای نو چې دومره ته منی چې بے وسه دی او تعالی الله وس در کړې مړه نو خو خدینه د چې دا پیسې در لنیمه درکې دي کې د الله نبی صلی الله علیه وسلم یو قسم د عبد الله ابن ابي حضرت رضی الله عنه سفارش وکړو دی کعب رضی الله عنه ته و د الله نبی فاشار بيده ان ضع الشطر من دينك د الله نبی صلی الله علیه وسلم د الله مبارک د اشاره وکړه چې خیر دې دا قرض کې نیم واخله دا نیم ورته سکا معاف کړه الله نیم ورته معاف خدایات ساته زمون خلک هم په نیمو جرګې کوي وګوره دا جرګه به الکه چې تا ته خپته لجدا سړی د سره پیسې نشته نو بیا له دا جرګې کوه تا د خپته پیسې وسره شته پر دې مال نیم تبا کې دا اجازه تعالی چا درکړه بل بد دي سړی نه اجازه ته لچ چا پیسې دي نبی رسول الله د دنه سواړي اجازه دی لی دا څنګه چې پر دې پیسې لې پخپل کې پر دې مالونو پر دې بوساړي خیرات کې پر دې بوساړي باندې خیرات کې د الله نبی دته وایي چې چا حق دی خو خدای د نیم دی اخلي او وي بس سیده اے د الله نبی صلی الله علیه وسلم بالکل قد فعلت یا رسول الله اے د الله خو رسول استاد سفارش ما قبول کړو ما ته پته د ملګری کمزور دی دانی می مرتد الله د رضا پر معاف کی دانی می دراله راځي نو چې کله تا ته پته یو ځکه فیصله کې جرګه کې وای دا سړی کمزور دی او دا بل وس والا دی وس والا لول ورشه وتا ته پته سړی روزګار نشته کمزور دی غریب دی خو خدینه دا چې سدري مې سو تمام نیمو تمام چا په رضا شو فیصله په وکړه خیر دی او چا په رضا نه دی یاد دی بل سړی خو وس کیږي چې ورکی پورا حق نو بیا ودا کار نه کی او چې کله هغه رضا دی بس صحیح ده ځکه دا الله د پاره کله کله دا نرمیم په کاری وخت هم درته دی جرګو کې په ټوله 100% خپل خو نه چلے چې ټوله بمستا چلیږي ټوله خبره به 100% هم ستا نافذ کیږي دا سیده خبر غلطه ده دا زده او عنایت په دې کې نه پکار صحابه کرام رضی الله عنهم په سکند کې به برابرې ده صرف نبی رسول الله اشاره کوي او هغه وي بس قد فعلت یا رسول الله بالکل دا الله رسول نیم می ورته معاف کړ نو نبی صلی الله علیه وسلم دی عبد الله ابن ابي حضرت توي قم فقضه پاسکنه ملګریا اوس ولدا نیم ادا کړه دی نیم پیسو غم خو کړه زه وګورم چې چا نه راوخ وګورم چې څومره پکې برابرۍ دا نیم ول بیا ورک دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو هغه معاملات په خطر طریقه حل کول الله رب العالمین دې موږ تاسو له توفیق راکړي چې موږ تاسو هم په داسې طریقه باندې په خپل مینس کې د مسلمانانو معاملات په خسته طریقه باندې حل کړو د مسلمانانو په مابین کې صلح کول د مسلمانانو په مابین کې جوړ جاړی کول او بدمنی ختمول دشمنیان ختمول اختلافات ختمول خفګانونه ختمول زما محترم ورونو دا یو عظیم عمل دی الله دې موږ له دې عمل توفیق راکړي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلح خير ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه فرمائے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة اے زما ملګرو آیا خبر ندرکم پداسی او عمل چې تاسو یو کوي دا بد نفلی روجینا د نفلی منځنا او د نفلی صدقې نه پدې کې ډېر اجر دی فرضي منځ او فرضي دغه خو به نه پرې دی او نفلی منځونه نفلی صدقې نفلی روجي د دین په دې عمل کې ډېر اجر دی صحابه ویل بلا یا رسول الله ولنه د الله رسول دا عمل خراته وخایا چې په دې کې د نفلی روجي او نفلی منځونه او نفلی صدقونه ډېر اجر دی د الله نبی فرمایل صلاح ذات البین په خپل منځ کې صلح کول روغه کول جوړ جاړی کول د مسلمانانو په مابین کې فإن فساد ذات البین هي الحالقه ځکه خپل منځ کې فسادونه اختلافات دشمنی کول د دې د لاسه دا خرون کې کار دی خرون کې بیا د الله نبی فرمایي دا څه شي خري وهي هي الحالقه لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين يختن خري دين خري د انسان
نیکی دل ختمي لکه څنګه چې دا بلیډ د سر د یخته ختمي دغه شان د اختلاف او فساد او دشمنی دا زموږ نیکی ختمي ځکه ته هغه پسې کنځل کې او تا پسې کنځل کې ته هغه پسې خبرې کې او تا پسې خبرې کې ته به هغه سپکوي او ستاس پکوي ته به هغه بهتان لګي او پتا بهتان لګي ته به د خپل حق لپاره دروغ وي او د خپل حق لپاره دروغ وي څومره ګناونه د دې ګناونو د لاسه نیکی ختم شي د دې د لاسه نیک اعمال بربادیږي زما محترم ورونه ځکه د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یاد وساتئ د اختلافات ختم کړئ خپل مینس کې چې کوم دی دا دشمنانی او دا خفګانونه دا ختم کړئ نیکی دله برباد کړئ تاسو په ځان پوهیږئ نه او تاسو هلته نیکی چې کوم دی خراب شوي او بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا یو بل سره بغض مکوي یو بل سره زړونو کې حسدونه مکوي یو بل ته شام راړوي چې دا یو ته دی خو ګوري او دا بل ته دی خو ګوري یو بل ته ګوري نه په سم سترګو باندې وكونوا عباد الله اخوانا اے دا الله بندگانو د یو بل سره رونه شي تاسو ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ايام د یو مسلمان لپاره دا حلال ندي چې د بل مسلمان سره د 3 ورځې نه زیات خبري بندي کی او د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمای د مسلمان لپاره حلال ندي چې د 3 شپو نه بل حدیث کې راځي زیات خبري بندي کی يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا چې کله یو بل مخامخ ورشي دا یو ته دی خو مخواړي هغه بل ته اخوا مخواړي د الله نبی فرمای وخيرهما الذي يبدا بالسلام په دې دوانو کې غوره انسان هغه دی چې په دې بل مرګري په سلام کې مخ کې شي زړه نه خیره وباسي زړه نه حسد وباسي السلام علیکم ورحمت الله دا سلام د شي واجب شی دی برکتی د دې بل زړه نه مسته هغه بغض او هغه خیره وزي زما محترم ورونو د الله نبی صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث کې فرمایي خیره حدیث ویما وي تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين ويوم الخميس د پیر او د جمعرات په ورځ باندې د جنت دروازې کولاویږي یعنی دې ته زمونږ د اعمالو د فایلونه زی څنګه چې زمونږ دنیا کې د فایلونه دفتر ته ورکنه اول دلته بیا هغه دفتر ته ویسی بیا اخري او دفتر ته دی کې ساين کیږي هغه درخواست زمونږ منظور شي نو دا زمونږ نیک اعمال د پیر او د جمعرات ورځ ته جمع کیږي بیا په دې کې زمونږ د نیک اعمال دا الله رب العالمین د قبولیت زیاته ور وړاندې کوي فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء الله رب العالمین د پیر او د جمعرات په ورځ د هر هغه انسان بخنه کوي د هغه نیکو اعمالو د وجنه چې د په دې افتکر علی ګلی چې شرک نه کړي شرک صرف اعمال بربادي شرک صرف اعمال نه قبلي شرک چې نه کړي نیک اعمال کړي الله قبول کړي مگر د هغه سړي عمل نه قبليږي چې د دو د بل مسلمان رور په مابین کې اختلاف او خفګان او دشمنی او خبرې بند دي غم خادي بند کړي دا د یو بل نوم په بدلږي وې د بارک الله رب العالمین حکم کوي انذروا هذين حتى يصطلحا د دې دوه کسانو د فایلونو ایثار کوي دا د قبولیت زیله ملګری د دې اعمال قبولیت ته وړاندې کوي تر دې پورې چې دوه سو کې صلح وکي زما محترم ورونو زموږ نیک اعمال ودرېږي د دې دلاس چې څو پوری صلح نه شي د دوه مسلمانانو په مابین کې چې هغه دی یو بل سره خفګانونه او اختلافات دي الله رب العالمین دی ټول مسلمانانو په مابین کې اختلافات خفګانونه دشمنین الله دې ختم کړي او موږ باقی مسلمانانو له الله توفیق راکړي چې د دوه مسلمانانو مینس کې د خیر د جوړخ یو خبره وکړو او دوه زړونه یو بل ته نږدې او دغه رنګ داغي په مابین کې مینه او محبت قائم شي یو زمونږ محترم شیخ ابو وائل صاحب فضل حبیب صاحب د تحقال دا غي والد سے بل ورځ وفات شو د دعا درخواست کړي دی الله رب العالمین دې مغفرت نصیب کړي او رب العالمین دې ورته جنت الفردوس ورکړي بل زمونږ د مسجد د عملګری قاری اسلام صاحب دا غي والده بیمار ده او ډایلایسس لپاره هسپتال کې داخله ده د ګردو واش لپاره دعاګانې وغواړي چې الله رب العالمین شفای کامله ورکړي الله دې روغ صحت ورکړي الله دې ور خپل لاړې دی ویو ګرځي نور څومره بیماران دي د مجلس کې دي زموږ کورونو کې بیماران دي رب العالمین دې ټول شفای کامله ورکړي الله رب العالمین دې ټول مسلمانانو اتحاد اتفاق نصیب کړي الله دې خفګانونه دشمنین په مینه محبت او په دوستانه او ورورولۍ باندې بدل کړي الله رب العالمین دې بدمنین په امن او امان باندې بدل کړي الله سبحانه وتعالى دې څومره د مسلمانانو عالم اسلام خلاف سازشونه روان دي په عالمي سطح باندې رب العالمین دې دا څوک چې د مسلمانانو عالم اسلام خلاف سازشونه کوي دغه شیطانان دې الله په خپل جانونو کې ونخلي او الله دې ټول سازشونه مسلمانان چې دې پریشانونه خلاص کړي